زیتون بانو چې چېرته د پښتو افسانې د معیار خیال ساتلی دی هلته یې د افسانو د مقدار او شمیر په لحاظ هم د پښتو په افسانه نګارو کې ځان ته جوت مقام جوړ کړی دی یعنې د پښتو د ټولو نه زیاتې افسانې زیتون بانو لیکلي دي. د دوی د افسانو د فني لوړتیا په هکله منشایات لیکي. ترجمه: د زیتون بانو په افسانو کې ګلونه او اغزي، خوشبویي او بدبویي، نیکي او بدي په خپلو کې لاس او ګریوان دي. د دې په ذریعه موږ د پښتو افسانې د مزاج، فکر، سوچ او لهجې نه خبرېږو او موږ ته د پښتنې سیمې د تمدني او تهذیبي ژوند رښتوني عکسونه په نظر راځي. د دوی د افسانې د ژبې او لهجې په هکله پروفیسر افضل رضا لیکلي دي: د بانو د افسانو ژبه ځان ته خواږه لري. دا خواږه د ژبې د سوچوالي په وجه یو په دوه دي. د زیتون بانو افسانې د افسانو نه علاوه د پښتو د سوچه او خوږ نثر ښکلې نمونې دي چې د لوستونکي پې د سوچه پښتو د لوستو مینه ماتېږي. ایوب صابر لیکي: کومو فنکارانو چې د پښتو افسانه عروج ته رسولې ده او جدیدیت ته دومره ورنږدې کړې ده چې اوس که څوک په عالمي افسانو تحقیق کول غواړي نو د پښتو د ځینو افسانو د څېړنې نه بغیر به یې تحقیق نیمګړی وي او په دغه ځینو افسانو کې به د زیتون بانو ټولې افسانې شاملې وي. پروفیسر پریشان خټک لیکي: د زیتون بانو افسانه په دې وجه ځانګړې ده چې هغه په خپله د هغه صنف سره تعلق لري کوم چې په عامه توګه د افسانې موضوع جوړیږي، یعنې زنانه. بانو په دې لحاظ هم ځانګړې او مختلفه ده چې د افسانو مجموعه هم د دې د ټولو ښځو نه اول چاپ شوې ده. په ښځو کې د ټولو نه اول د زیتون بانو بیبي افسانوي مجموعه چاپ ده. ډاکټر سلیم اختر لیکي: ترجمه: د زیتون بانو د افسانو ماحول تل د سرحد، یعنی هغه وخت کې سرحد اوس پښتونخوا ده، د زیتون بانو د افسانو ماحول تل د سرحد د هغې چار چاپېره علاقې وي. دغسې کېدل غوره خبره ده ځکه چې دې په کم چاپېرچل کې سترګې غړولې دي، کمې ټولنې چې دې له تشخص ورکړی دی او د کمې خاورې نه چې د دې خمیره اخیستې شوې ده. دغه رنګ که وګورو نو زیتون بانو په صحیح معنو کې د سرحد لور ثابتېږي. د زیتون بانو د افسانو کردارونه ډېر کوټلي او سپېڅلي شخصیتونه لري چې د حالاتو د مقابلې کولو پوره توان لري او په هیڅ یوه مرحله کې ماتې نه مني. د دوی د کردارونو د خپل ماحول سره د مقابله کولو نه پس پوره پته لګي چې دا پښتانه کردارونه دي. دغه زموږ د ټولنې پېژندلي نفسیاتي او فطري رنګونه دي. پروفیسر خاطر غزنوي لیکي: ترجمه: زیتون بانو علامت نګاره نه ده ځکه چې هغه پښتنه ده او پښتو لیکي. علامت نګاري د منافقت پیداوار دی او پښتون منافقت اړو پیژني ده. موږ دا خبره ډاډه کولی شو چې زیتون بانو په خپل د زیتون بانو په شان د فولادي اعصابو مالک ادیبه په پښتنو کې بله نه ده راغلې. چا چې د سړو په معاشره کې د یوې ښځې په حیث د سړو ادیبانو سره اوږه په اوږه خپل تخلیقي سفر جاري ساتلی دی بلکې د پښتنې ټولنې استحصالي رویې او صنفي امتیازات یې په ډاګه کړي دي او غاصبان یې په سوچ کې اچولی دي او د خپلو رویو په بدلولو یې مجبور کړي دي. پخپله فرمایي: د زیتون د ونې تیل خلک دارو دي، د زیتون د ونې تیل خلک دارو دي، زه زیتون الله دوا یم را لېږلې. زموږ د مسلو دارو دي. د شاعر په حیث بانو د ښځو شاعرانو په صف کې هسکه غړۍ ولاړه ده. 2 شاعران دي چې هغې سره اوږه په اوږه ده، په هغې کې سین بیبې ده، په هغې کې الف جانه خټکه ده، په هغې کې الفت بیګم درد ده. دا هغه شاعران دي چې هغې په ښځوالۍ کې ډېره د اعلی پایې شاعري کړې ده او په شاعرۍ کې د ټولنې عکاسي کړې ده. کوم شاعر چې د خپل ماحول د خپل دور ترجماني نه کوي هغه دروغجن شاعر دی، د هغه شاعري ژوندی نشي پاتې کېدی. نو بانو د خپل دور عکاسي کړې ده.
د جدت ندرت او معیار په لحاظ بانو بیبي خپله روشن خیالي دلته هم ځلولې ده. پښتنو ښځو له د بانو احسان منل پکار دي او خاص کر پښتنو شاعرانو ښځو له او په خاصه توګه ښځو ادیبانو له د بانو پلونه ښکلول پکار دي چې هغې د دوی د لارې خنډان مات کړي دي او ازغي په خپل پړوني کې راټول کړي دي او مزل یې کړی دی. د عزت پټکي ځوانانو ته په سر شو د بانو په برخه تشه لوپټه وه. یوه بله نمونه واورئ د شاعرۍ. اصل کې کومه زنانه شاعره چې څومره زیات نسوانیت لري نو هغومره هغه ښه شاعرۍ. لکه د پروین شاکر کمال نسوانیت دی او د دې په شاعرۍ کې چې کوم نسوانیت دی یو ځل خو په ما غونې لشې شو چې کله وړاندې ځل دی دا شعر په نشترحال کې مشاعره او دی دا ووایي نو په ما غونې لشې شو چې یاره د مور جذبات څومره باریک دي. وایي چې کشری زوی چې مې د بریتو نن سرونه وهي زما سینه کې زړه د یرې نه ټوپونه وهي. دا هغه بانو ده چې د هغې شعر د هغې افسانه د هغې د قلم نه وتې هره فنپاره چې ده هغه بلغلره ده زموږ دپاره او هغې چې په کوم دور کې په کوم حالاتو کې ادب تخلیق کړی دی. زه تاسو ته ډېر په فخر سره دا وایم چې موږ د عالمي معیار یوه لیکواله په پښتو کې لرو او هغې ته چې هر څومره ایوارډونه او هر څومره سندونه ورکړی شي نو هغه کم دي ځکه چې هغې په کوم حال کې د خپلو جذبو ترجماني کړې ده او د خپل ماحول ترجماني کړې ده. داسې ډېرې کمې ښځې دي او اوس چې کومې شاعرانې راځي نو هغې چې کومې مزې کوي نو هغه د بانو په سر مزې کوي. د هغې د یو نظمونه خو دوه دي خو زه ته یو وایم. د هغې نظمونه ما اردو کې هم ترجمه کړي مشرفه روح بیبي ته کتاب ورکوم هغې به وګوري. خو یو نظم یې دی پیټی. دا پیټی نظم چې دی دا زه تاسو ته د هغې لیکلی نظم وایم او د هغې کلامونه ما ډېر بیا په منظوم ترجمه کړي دي په اردو کې. ښه جي دا نظم نوم دی پیټی. پیټی پېژنئ که نه؟ بوج. ټیک ده بوج. د کور بارۍ نه مې تش وکتل بدنامه شوه. نسوانیت ګورئ جي. د کور بارۍ نه مې تش وکتل بدنامه شوه زما په نیت کې خو څه نه و خو دا ولې داسې کلي کې کور په کور زما بده نامه خوره شوه. یعنې ورور که هر څه کوي نو پروا نشته خو چې خور یې لږ کږښ پکې وي نو قصه بیا ورانوي. خیال هم دی زما په نیت کې خو څه نه و خو دا ولې داسې کلي کې کور په کور زما بده نامه خوره شوه. زه خو هغه یم چې به دلته کې مې لوبې کولې دلته په لارو په کوڅو کې به مې منډې ترنډې د هلکانو جینکو سره یو ځای وهلې. که پټ پټونه که اډي ګوډي باچا به و زه به د هر چا نه لومبۍ پکې شریکه ومه. ما به په لوبه کې هم ماتې چرې نه خوړله ځکه به هر چا زه د خپل ټولي سرداره کړمه. ما به د هر چا زړه ساتلو ټول خوشحال و لبا. اوس رانه څه داسې ګناه داسې خطا شوې ده چې د کور کلي خلک ما پسې خبرې کوي. د قهر وینې مې د رور سترګو کې راوړي. د پلار د بریتو سپین ویښته مې نن هم نیغ ولاړ دي. مور مې په برندو ګوري خو په چل نه رسي چې چمغړک راله راتاو کي که مې دوه ټوټې کي. زه هم حیرانه په دوجاله کې نښتې یمه. د لور او خور د پیغلتوب پیټی به دومره دروند وي چې د ټول کلي د مور پلار اوږې نشي وړلی. ډېره مننه.